السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو نن ویډیو کې تاسو ته داسې ښکلی اپلیکیشن راښایم چې د هغې په واسطه تاسو هر ناشنا څیز چې دی هغه وپېژنئ. مطلب تاسو بازار کې یا په داسې ځای کې چې تاسو هلته یو ناشنا څیز ووینئ، تاسو چېرته مخکې نه وي لیدلی او تاسو د هغې معلومات حاصلول غواړئ چې دا ماته چېرته نه میلاویږي یا د دې ریټ څه دی یا د دې څیز نوم څه دی، نو هغې پوره معلومات تاسو صرف د هغې نه تصویر وباسئ، د هغې هر څه چې دي دغه معلومات به تاسو له راکړي. یا تاسو د چا پیک آی ډي معلومول غواړئ، تاسو ته څوک کال کوي یا واتساپ باندې یا په فیسبوک باندې څوک تاسو دوکه کول غواړي، نو تاسو د هغې پوره معلومات اخیستلی شئ چې دا تصویر د چا دی یا دا ډاونلوډ شوی د څه ځای نه دی. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې تاسو ته درخواست کوم که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوږې غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز اپډیټ تاسو ته په وخت باندې دررسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، تاسو چې دا اپلیکیشن خپل موبایل د قلم انسټال کړئ، دا بس تاسو نه یو پرمیشن غواړي. تاسو به دې ته پرمیشن الاو کړئ. چې پرمیشن تاسو کله ورکړئ، تاسو وګورئ تاسو ته به یو داسې انټرفیس راشي. دلته چې کوم جمع نښه ده تاسو به په دې باندې څه کوئ، کلیک وکړئ. نو اوس که تاسو سره په ګیلرۍ کې د یو شي تصویري، نو تاسو هغه تصویر راواخلئ، یا تاسو تصویر په دغه ځای ویستل غواړئ نو هغه هم ویسته شي. نو زه ګیلرۍ کې چېرته یو تصویر ګورم، ټیک ده، مثال په طور ما سره دلته ګیلرۍ کې دا تصویر دی، صحیح ده. نو دلته کې تاسو له بیا بل اپشن راکړی دی د سرچ، نو تاسو به څه وکړئ، په دې به سمپلي کلیک وکړئ. نو دا به تاسو سره څه کېږي، کله چې دا باندې تاسو کلیک وکړئ، دا به تاسو له د دې پوره معلومات راولي. مثال په طور دا وګورئ، ما دلته کې هر څه راواغستو چې د دې څه سیسټم دی، د دې ریلیټډ چې څونه ویډیوز دي هغه یې راته هم راواغستل. دغه شانتې ټیک ده، یو خو دا طریقه شوه. نو په دې تاسو دا چې پیک آی ډي چې دا هر څه چې دی هغه کولی شئ. اوس زه به د موبایل یو تصویر وباسم، ټیک ده، تاسو ته یې ښایم چې دا ما سره څه راځي. په دې طریقه هم تاسو کولی شئ چې هر څیز چې دی هغه وپېژنئ. ټیک ده، وګورئ تاسو ما یو تصویر وباسلو، صحیح ده. اوس دلته کې دا ټیک چې کوم نشان تاسو راغی دا به وکړئ او دغه سرچ نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو لږ ټایم به اخلي، د هغې نه بعد به تاسو له هغې پوره معلومات راکړي. دا وګورئ تاسو ما چې څه څیز نه تصویر ویستو، ما د هغې پوره تصویران هر څه چې دي راواغوستل. د دې نه علاوه د هغې چې څه معلومات دي هغه هم ماله راواغستل. دا وګورئ تاسو هر څه چې دی یې ماله راکړل. نو ډېر یو ښکلی ایپ دی، که چېرته هم ځای ناشنا څیز وي نو د هغې پوره معلومات تاسو په دې طریقه حاصلولی شئ. نو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوي به وي. که خوښه شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.